ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دمی جربا دمی زړینا مکه جوا ورسته د دینه چې تو میشته سملیار وشودله او میشته د خپل طرف نه رحمت روکو یقینا هم ته د نعمت او رحمت به حدا بخشش کوین کای. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. دمی جربا بشکت خلق لرا جمع کوین کای په داس رزق چې په هغه کې هیڅ شک نشتا یقینا الله تعالی د وعده مخالفت نه کوي. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. بشک هغه کسون چې کوپر کړه دی هیڅ کله به هم د هغې مولینا او اولادینا د دې څخه د الله تعالی د عذاب نه هیڅ شی لرې نه کړی شي او همدغه کسان د یور خاشاک دي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. حال د دوی داسې دی لکه حال د فرعونیون او د هغه کسانو چې د دوی نه مخکې وي چې د میش آیاتونه به دروغ ګڼل نو الله تعالی هغوی د خپلې ګناهینې په سبب ونیول او الله تعالی ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ووایه هغه کسانو ته چې کوپر کړی دی زر ده چې تاسې به مغلوب کړی شئ او جهنم ته به راجمع کړی شئ او هغه بد ځای دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یقینا شته تاسو د پوره لویه نقشه په هغه دوې ډلې کې چې یو بل ته مخامخ شوې وې. یوه ډله د الله تعالی په لار کې جنګېدله او بله کافره وه. دوی به هغوی لره د خپل ځانه دوی چند زیات لیدل د سترګې په لیدلې سره او الله تعالی په خپل مدد سره قوت ورکوي چاته چې وغواړي. یقینا په دې کې د سترګې خاوندانو دپاره خامخا عبرت او نصیحت دی.